سلامونه او نیکې هیلې د انعکاس راډیو درنو اورېدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مه شئ. تاسې تیرو کې د تالند د ناول اومه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول 8مې برخې ته هرکلی کوم. په تیره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې ادا دی اوس تر څو میاشتو درد او رنځ وروسته د پخوا غوندې پر ځان واکمنه او آزاده شوې یم. اوس کولی شم تا وګورم، ښایي هغه مینهناک راتلونکی بیا را ژوندی کړم. آیا کیدای شي تا هم ځان اصلاح کړي؟ زه په 15 ورځو کې درځم او د لوبو هماغه ډګر ته به درشم. ته هم راشه. ستا دوسته ایلیس. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. د لیک په لوستلو سره مې په زړه کې یو لوی توپان را ژوندی شو. د فکر څپې مې پر یو بله اوښتې او چغې یې وهلې. یوې څپې ته به مې ځان نه ورسولی چې بلې به یې ځای نیوه. په دې توپان او ځواک کې مې د مور نصیحت له هر فکر سره مل و چې ویلې یې هسې نه چې له مادلین څخه د واده غوښتنه د مورس د رقابت زیږنده وي. دغه فکر مې دومره زیات سترګو ته ودرېد چې آخر مې پر زړه کېناست. بیا زما په باور بدل شو. یو پټ اواز مې غوږ ته راته او ویل به یې ایلیس د یوازینۍ مینه ده، ځکه چې په یوه پلمه یې ځان د میچل له منګولو خلاص کړ او ستا زولۍ ته در ولوېده. سړی باید له مورس سره د رقابت په اور کې ځان ونه سوځي، بلکې باید ایلیس خپله کړي، هسې د خپل ژوند نه بربادوي. بیا هغه آواز اوچت شو. غوښتلې نورې خبرې وکړي او مادلین ملامته کړي، د هغې بد ووایي، خو ما غوږونه ټینګ ونیول. هغه ورځ وختي کور ته لاړم او له مور څخه مې هیله وکړه چې د ماښام تر ډوډۍ مخکې را سره خبرې وکړي. ویې منله او میز ته کېناسته. رنګ یې الوتی و او ستړې ښکارېده. د روغتیا پوښتنه مې وکړه. ویې ویل ښه یمه. پوه شوم چې په دې شپو کې زما د ستونزې د اواري لپاره زیات فکر کړی او ځورېدلې ده. د ایلیس لیک مې ورته په لاس کې کېښود. ویې لوست، بیرته یې راکړ. ومې پوښتله که ته زما پر ځای وایې ایلیس به دې ټاکلی که مادلین؟ ویې ویل که ستا پر ځای وای صبر به مې کاوه چې له تجربو او طبیعت څخه مرسته وغواړم، بیړه به مې نه کوله. ومې ویل ته کومه یوه خوښوې؟ ویې ویل مادلین. هغه د مینې او هوسایۍ لپاره پیدا شوې او ایلیس د هوس او شور پارولو لپاره. ما ته د خپلو تجربو له مخې هوسایي تر شر او شوره غوره برېښي. ومې ویل د ایلیس پر ځای باید راته مادلین لیک لیکلی. زه یې ونه لیدم چې د مورس له لاسه څومره وځورېدم. د ټلیفون له لارې خو یې باید ډاډ راکولی، د غدرون بار یې باید راڅخه لرې کولی، خو هغه پر حق ده، ځکه چې په دې دومره وخت کې مې ورته د واده وړاندیز ونه کړ. ګمان مې کاوه چې هغه مینهناک کاته، هغه مینهناکې سندرې چې زموږ زړونه یې خړوبول او زموږ سترګې له اوښکو ډکولې، زموږ ترمنځ زموږ د احساساتو، مینې او وفا د پیغام ښې ترجمانانې وې، لکه چې تېروتلی یم. یوه ترخه مسکا یې وکړه او ویې ویل ستا لهجه طبیعي نه ده. که ایلیس دغه لیک نه درته لیکلی، تا به په دې ژبه د مادلین په اړه خبرې نه کولی. وشرمېدم او غلی شوم. یوه شېبه دواړه غلي وو. ومې پوښتله د څه په باب فکر کوې؟ ویې ویل افسوس چې مادلین نه پیژنې او د هغې د اروا پراختیا درته معلومه نه ده. هغه یو پراخ سمندر دی. نه، ما سمه تشبیه ونه کړه، ځکه چې سمندر د توپان له کبله پریشانه کیږي. مادلین اورشیندونکی غر دی چې له بهر څخه آرام او سوړ ښکاري، خو په زړه کې ایشي. که له هغې سره دې په هره ژبه ژمنه کړې وي لکه له یوه ټینګ غره سره د چې تړونه کړی وي، که ته مات شي هغه به تل پر ځای پاتې وي. په زړه کې مې چیغې پورته شوې. کاشکې ایلیس هم داسې سړه سینه او زغم لرلی. مور مې ولیدم چې په څنګه عذاب کې یم. ویې ویل زړه مې ډېر در باندې سوځي، ځکه چې هغه دواړه کسان یوې چارې او پناه ته اړتیا لري. ایلیس له غوسې او قهر څخه ژر لرې تښتي او د خپلې خوښۍ لپاره له یوې بلې وسیلې څخه کار اخلي. خو مادلین د غره غوندې ده، پر خپل ځای درنه ولاړه ده، ډېرې ستونزې او کړاوونه ګالي او زغمي. خو ته یوه بې بادبانه بیړۍ یې چې په ګرداب کې لوېدلې. ومې پوښتل ولې؟
ته د دې بیړۍ چلوونکې نه یې، یوه ته خندا یې په شونډو کې وزغلی ده، په حسرت سره یې سر وښوراوه، خو هېڅ یې ونه ویل. معنا یې دا وه چې راته ویې ویل زما خبرې به څه ګټه به لري؟ ومې ویل مورجانې څه وکړم، له خیال څخه مې ایلیس او مادلین نه بیلیږي. ویې ویل صبر وکړه چې روزګار لاس را اوږد کړي او دوی سره بیلې کړي. د ایلیس د رارسېدو ورځ چې څومره رانږدې کېده هومره به مې ځان د مادلین نه بنده خلاصاوه او له ځان سره مې ویل د ایلیس غوندې ښکلې نجلۍ د میچل غوندې له زورور رقیب او چالاکه کس څخه راتښتېدلې او ستا لمن ته ځان اچوي. د مورس له رقابت او د مادلین د تلو له کبله ولې خوابدی؟ مادلین ته مې د مورس په هکله هېڅ څه مو ونه ویل. د نورو وختونو په پرتله مې ورسره ښه چلند کوه، ځکه چې د ایلیس له لورې مې زړه ډاډه و، خو مور مې خواشینې ښکارېده. د شپې له ډوډۍ وروسته به ډېر ژر خپلې کوټې ته تله. ما له دې ویرې چې زما له کبله خفه نه وي ټول حقیقت ورته وایه. ځان مې ورته زیات خوښ ښوده، خو څه ګټه به یې نه درلوده، ځکه چې لا به مړاوي او رنځوره ښکارېده. له بده مرغه زه دومره د راتلونکي او د خپل بري په سوچ کې ډوب وم چې د مور رنځ راته کوچنی او لنډمهاله برېښېده. ما هغه وروستۍ ورځې چې لازما او د ایلیس ترمنځ فاصله وه داسې تېرولې لکه مسافر چې په هر ګام کې خپل محبوب ته نږدې کېږي. په شور او مستۍ سره مې ګامونه اوچتول. له مورس سره مې چې د مادلین دوی کره به د ساز او اواز لپاره راتله داسې چلند کاوه لکه یو بریالی کس چې د ځوانمردۍ او بښنې چم کوي. پر هغه زیات مهربانه شوی وم. یوه شپه ټاکل شوې وه چې مادلین زموږ کره راشي. وځنډېده. مور مې ورته په اندېښنه کې وه. ومې خندل او ومې ویل له مورس سره به اخته وي. د مور په څېره کې مې ولوستل چې زما په دې بې ادبۍ زیاته خوابدې شوه، اوچته شوه او د مادلین دوی کره یې زنګ وواهه. کله چې د هغې نوم په خوله واخیست او له هغه لورې ځواب واورېد پر خپل ځای حق حیرانه پاتې شوه. ومې پوښتله ووایه څه شوي دي؟ اسویلی یې وکیښه. ویې ویل د مادلین پلار توماس سکته کړې ده. سرونه مو ځوړند پاتې شول. تر څه چوپتیا وروسته هر یو خپلې خونې ته لاړو. د مادلین په درد و غم وځورېده، خو بیا هم په دې خبره مې زړه لږ خوشحاله کړ چې که خپل پلار یې له لاسه ورکړ په بدل کې زیات شته ورته په میراث پاتې شول او د مورس غوندې د یوه مین په شتوالي کې به د پلار د مړینې غم ډېر ژر هېر کړي، خپل عیش به کوي. بیا مې دا استدلال هم وکړ چې مادلین زما څخه مړه او خړوبه ده. له خدایه دغه غواړي چې ترې لاس واخلم. پام ځان ایلیس ته وسپاره او هوسا شوه. سبا مې له مور سره د مادلین دوی کره لاړم. د هغه د پلار په جنازه کې مې ګډون وکړ. مورس همالته و، لکه د هغوی د کورنۍ غړی چې وي. کارونه یې ترسره کول. مادلین د تل په شان غلې وه. که څوک به له پیښې خبره نه و د هغې له څېرې څخه به یې د دومره لوی غم اټکل نه شو کولی. د هغې دغه سړه سینه او زغم مې د هغې بې محبتي وګڼله او مور ته مې هم په دې اړه وویل. مور مې خپلې اوښکې وچې کړې او ویې ویل لوی او درنه اروا خپل غم نورو ته نه څرګندوي. کله چې ټول ویده شي له خدای پرته مو بل څوک ناره نه اوري او بل څوک د داغدارو خلکو د اوښکو اصل نه ویني. هغه خوارکۍ به د خپل عزیز د بیلتون له کبله څومره غمونه لري او څومره زارۍ به کوي. پوه شوم چې مور مې د خپل زړه کیسه راته کوي. پوه شوم چې څومره ډېرې شپې زما د پلار په بیلتانه کې ژړلې، چغې یې وهلې، خو زه په خوب کې وم. ټول بدن مې په ګناه کې ډوب شو، خو نه پوهېږم چې ما یې ولې لاسونه او پښې ورښکل نه کړې، ولې مې بښنه ونه غوښته. نه پوهېږم زامن ولې خپلو میندو ته خپلې ګناوې وړې ښیي. د دې لپاره کله چې د میندو د وجود د جنت دروازې پر مخ بندې شي دوی په یاد ویني او ژاړي. هغه وخت زړه کې ایلیس د مور مادلین او د دنیا د نورو نعمتونو ځای نیولی و. د بري په نشه مست وم. له خپلې نیکمرغۍ پرته مې د بل څه په اړه سوچ نه کوه. ورځې که ښې وي که بدې تېرېږي. ټاکل شوې ورځ را ورسېده. په خوشحاله زړه او هیلهمند ذهن سره د لوبې ډګر ته لاړم. ایلیس په خپل موټر کې راته په تمه وه.
نه یې غوښتل چې له ما پرته ډګر ته ننوځي. کله چې یې ولیدم راښکته شوه. په مهربانه نظر یې بښنه وغوښته. هر څه چې یې کړي ومې بښله. کله چې مو لاسونه سره ورکړل او په ګډه د لوبو ډګر ته ننوتو، له هرې خوا د خوښۍ اوازونه اوچتېدل. خلکو ویل څومره ښکلې جوړې. زموږ بادوړي ګلونه بیرته چمن ته راستانه شول. له ټولو سره غږېدو، خندل مو. ته وا موږ په یوازیتوب کې د یو بل په خبرو ویریږو او نه غواړو په یوازیتوب کې سره خواله وکړو. په لوبه بوخت شو. 2 ساعته ولوبېدو. کله به د عادت له مخې تر هغې ونې لاندې کېناستو او خبرې به مو سره کولې. یو بل ته مو کتل، خو چا به جرأت نه کاوه چې مقابل لوري ته د کېناستو وړاندیز وکړي. ټول وخت مو په لوبې تیر شو. د تیر وخت او د هغې د جفا په اړه مو یوه خبره هم ونه کړه. په وروستي وخت کې الیس روانېده او خپل موټر یې چالان کړ. راته ویې ویل سبا به بیا خبرې وکړو. هغه شپه د مادلین وار و. زموږ کره راغله، خو د مور حالت مې زیات خراب شو. خپلې کوټې ته لاړه. زه او مادلین یوازې پاتې شو. راته ویې ویل ته پوهېږې چې د مور ناروغي دې ولې پسې زیاتېږي او دومره زیاته کمزورې شوې ده؟ ځواب مې ورکړ د دې لپاره چې نه غواړي ځان ډاکټر ته وښیي. سترګې پر ځمکه وګنډلې. هېڅ هم ونه ویل. ومې پوښتله ته تر دې مخکې زما د مور په ناروغۍ خبره وې؟ لږه غلی شوه. په ماته ژبه یې وویل له بده مرغه وینم چې دا جنتي ښځه هره ورځ لا رنځوره کېږي. باید د دې ناروغۍ علت ولټوي. ښایي زه یې اجازه ونه لرم. غوښتل مې بله پوښتنه وکړم، خو هغه اوچته شوه. خدای پاماني یې وکړه او لاړه. د مور د کوټې ور مې وټکاوه. ځواب یې رانه کړ. په دې ګمان چې ښایي ویده به وي، پرې مې ښوده او خپلې کوټې ته لاړم. له الیس سره د بې ګټې کتنې له کبله داسې وم لکه د پروړو پر درمن چې باد ولګي. فکر مې سره پاشلی و. نه یې پرېښودم چې څه شیبه د مور په باب سوچ وکړم او پوه شم چې ولې هره ورځ لا رنځوره ښکاري. مادلینې ولې د ناروغۍ علت راته ونه وایه او هماغسې اوچته شوه او لاړه. دومره اندېښمن وم چې نه مې شوی کولی غور وکړم. الیس ولې ځان زما غېږې ته وانهچاوه او ویې نه ویل تر دې وروسته ستا یم. له میچل سره یې ټکر نه دی راغلی، که له هغه څخه یې اړیکې نه دي پرې کړي. په دې ګرداب کې یوازینی غږ چې ما اورېده د الیس ژمنه وه چې سهار ته به راځي. سبا ته الیس راغله او په لوبه مو پیل وکړ، خو فکر یې خراب و. لوبه یې هم سمه نه شوی کولی. یو پاو وخت لا نه و تېر چې ویې ویل راځه هلته پر څوکۍ کښېنو، خبرې وکړو. دواړه کښېناستو. تر ډېره وخت غلي وو. ویې ویل ولې خبرې نه کوې؟ ولې په دې دومره موده کې بدل شوی نه یې؟ ما ګمان کاوه چې تر دې 1.5 کال وروسته به د نارینه غوندې شوی او د نارینتوب صفات به دې پیدا کړي وي، خو اوس دې وینم چې لا ماشوم یې او وې لکه یو زده کوونکی چې کورنی کار یې نه وي کړی او د ښوونکي په وړاندې حیران ولاړ وي. زه هم هماغسې وم. هېڅ ځواب مې نه درلود. سر یې ښکته ونیوه او ویې ویل ما تمه درلوده د راتلونکي وخت یو ښکلی انځور به دې جوړ کړی وي او زما په لیدو به یې راته وړاندې کړې. ګمان مې کاوه چې د بیلتون په اور کې به پوخ شوی یې. ته پوهېږې چې زما وسناک زړه په کومو شیانو خوشحالیږي، خو له بده مرغه وینم چې بیا هم د پخوا په شان ګمان کوې دغه ښایست دې د هر څه ځواب ورکولی شي. ته ګمان کوې چې ستا ښایست زه له میچل څخه واخیستم او تا ته یې درکړم. کله چې یوه تکه سره مڼه د نرمۍ، عطر او خوږوالي لپاره سپینوئ او خولې ته یې وړئ، که ناڅاپه د ډبرې غوندې کلکه شي او غاښ مو در مات کړي، څومره به حیران شئ. که د مینې، خوشحالۍ او تفریح لپاره د یوه دوست کره ځئ، کله چې کینئ هغه په غوړېدلې څېرې سره د ښو خوړو پر ځای تاسو ته د شکنجې او عذاب اسباب راوړي، تاسو ته به څه ډول خفګان در پیښ شي؟ زه د الیس د خبرو په اورېدو هماغسې وم. زړه مې رېږدېده او ژبه مې بنده شوې وه. الیس وخندل او ویې ویل ګمان کوم د کار د خبرو پر ځای دې راته څو غزلونه جوړ کړي، غواړې راته ویې وایي؟ ومې ویل
رښتیا وایم ستا په تلو دومره غمجن وم که په ژبه مې ویلی تر ټولو ښه شعر به کېده. ستا تر تلو وروسته یوه شېبه هم د پیسو او مادیاتو په فکر کې نه شوم، ځکه چې له تا پرته مې پیسو او شتو ته ضرورت نه درلود. ویې ویل ښه شو چې رښتیا دې وویله، که دې نه ویلی ما هم له دې پرته بل فکر نه کاوه، که له دې پرته مې بل سوچ کولی هغه به خوب خیال او یوه تشه هیله وه. په دې وروستیو ورځو کې مې چې تصمیم ونیو له میچل څخه بیله شم، خوب مې ولید چې ته په یو ښکلي کور کې اوسې. ما ته دې غېږه خلاصه کړه او پرته له دې چې څه ووایې د کار دفتر ته دې بوتلم. هلته په دیوال کې یو لوی اوسپنیز صندوق ښخ شوی وي، هغه پرانیزي او وایي دا ټول شته دي، ټول جواهر، سره زر او سکې دي، دا مې د مینې په زور پیدا کړي، ټول تا ته درکوم. یوه شېبه وروسته مې ولیدل چې دواړه په کلیسا کې د کشش په وړاندې ښځه او میړه شوي یو. هغه خبرې کولې خو ما نه اورېدلې او په خیال کې مې لیدل چې زما د خاطر له اسمان څخه یوه پرښته راښکته شوه. د دې پر ځای چې ما په خپلو وزرونو کې واخلي او اسمان ته مې وخیژوي، خپل وزرونه تویوي او زما څخه غواړي چې هغه نازنین وجود په طلایي زنځیرونو او قیمتي ډبرو وتړم. زه ډېر ورته حیران وم. څه فکر کوې؟ ولې حیران یې؟ ومې ویل افسوس میچل د پر هغو شتو او فعالیت سربیره ولې پرېښود. بل افسوس مې دا و چې هغې ته مې ونه ویل چې د دې په شوق کې مې مور او د مادلین ته څومره بې وفایي او زور ورسوه. ویې ویل که ستا غوندې مې شاعري نه کولی، په بېځایه خبرو او د زړه ماشوموالي ته نه تسلیمېدی، میچل به مې له لاسه نه ورکوه. نه پوهېږم چې د عقل او منطق خلاف مې ولې د هغه پر هوس او لالهانده نظرونو ګوتنیونه وکړه او په دې توګه مې یو خوشحاله او له عشق څخه ډک ژوند له لاسه ورکړ. زما لاس یې ونیو او په بل لاس یې له خپلو باړخوګانو څخه اوښکې پاکې کړې. پوه شوم چې ورباندې ګران یم، خو خپل د شتو خوښونې سرکښ طبیعت نشي قابو کولی. ومې ویل که زه یو کار وکړم چې میچل راشي او ستا پښو ته ولویږي، تا وغواړي، آیا زما څخه به راضي شي؟ د دې لپاره چې له مادلین سره مې د جفا جبران کړی وي او د مور له هیلو سره مې سم چلن کړی وي، غوښتل مې ایلیس له ځانه بېله کړم او بل چاته یې وسپارم. خو هغې وویل باور لرم میچل یا بل څوک که زما بدن یوسي، زما اروا نشي وړی. دغه اروا به تل د مینې په بند کې وي. ته ښه یې، د مینې وړې یې، خو عیف دی چې ستا شاعرانه او لطیفه اروا دې له اغزن او نیښداره وجود څخه په عذاب کې وي. هغه ورځ مې له میچل څخه وخت وغوښته او لیدو ته یې ورغلم. ومې ویل راغلم چې د ایلیس په هکله در سره خبرې وکړم. ویې ویل باور لرم چې غواړې د هغې په باب ما ملامت کړې. ټول ساده خلک ستا غوندې فکر کوي، له دې ناخبره چې ښځه د بورا غوندې پر هر ګل کیني. هغه څوک چې پر بورا زړه بایلي او غواړي په خپله خوښه یې روانه کړي لیونی دی. خو زړه دې ډاډه ساته، ما ایلیس پرېښې ده او قول در کوم چې بیا به یې یاده نه کړم. ومې ویل زه راغلی یم ستا څخه هیله وکړم چې دغه غوڅ شوی پیوند بیا سره ونښلوې. ویې خندل. ګمان یې کاوه چې ورسره ټوکې کوم. سترګه یې ووهله، خو د مجبورۍ له کبله مې ټوله کیسه ورته وکړه. ویې ویل نن تر دې زیات وخت نه لرم، سبا شپه په کور کې یو جشن دی، ډېر خوندور دی. زه کولی شم یو بل تن هم له ځانه سره بوزم. سبا شپه 8 بجې راشه، هغه جشن ته به لاړ شو. هلته به درته وښیم چې زه باید ولې د خپل ګران اکا د زوی هیله ومنم. هغه شپه د جاپاني قربانیانو په سوچ کې شوه. په ډېر شوق او مینه یې د خپل هیواد په ساتنه کې د مرګ کندې ته ځانونه اچول. غوښتل مې پوه شم چې د قربانۍ سوز، بیلتون او ویرې له ذوق سړي ته څه پیښیږي. ګمان مې وکړ چې دا به یو ډول ترخه او خواږه شربت وي چې روزګار زما په ستوني کې راڅڅوي. پوهېدم چې میچل ته د ایلیس سپارل تر ځان سپارلو کمه نه ده، خو د مور د روغتیا تصور مې بیا دغه قرباني اسانه او ښکلې کوله. باور مې درلود که مور مې وپوهېږي چې له ایلیس څخه مې لاس اخیستی او غواړم له مادلین سره د ژوندانه تړون وکړم، له لاسه تللی ځواک به بیا ترلاسه او رنګي به یې د ګلو غوندې تازه شي.
خو په دې ګمان چې مادلین زما پر ځای رقیب غوره ګڼل او کار له کاره تیر دی. د ژغورنې وروستی کړۍ هم راڅخه لرې ښکارېده. زه د حیرانۍ او خواشینۍ په سمندر کې ډوبېدم. سبا ته مې مور ناروغه وه او د سهار د چایو لپاره رانغله. مازدیګر لکه چې ناروغي لا زیاته شوې وه. کله چې له خیاطۍ څخه راغله خپلې کوټې ته ننوتله او ور یې په ځان پسې بند کړ. یوازې مې له میچل سره میلمستیا ته د تللو لپاره ترې اجازه واخیستی شوه. ومې ویل کیدای شي ناوخته راشم. پر ټاکل شوي ساعت له میچل سره میلمستیا ته لاړم. د بڼ له وره څخه ننوتو. حیران شو ځکه چې هره خوا تیاره وه. کله چې څو ګامه وړاندې لاړو او په یوه سړک ورتاو شو یو ګیوتن مې ولیده چې پښو ته یې یو په وینو سور سر پروت و او شاوخوا یې د وینو څو څاڅکې ښکارېدل. یو شنه تت څراغ دغه منظره نوره هم کرکه پارونکې کوله. دا بل سړک په موړ کې مو یو بل موجود ولید چې په اوږدو ګوتو کې یو جارو نیولی او د میلمنو پر کالیو یې راکشه وه. ښځو چغې وهلې او ګامونه یې تیزول. د هغه موجود مخ د آس غوندې و. د شنه څراغ په رڼا کې د مړي رنګ خپلاوه. نه پوهېږم د هغې منظرې په لیدو مې ولې د بدن ویښتان نیغ ودرېدل. د ودانۍ دروازې ته نږدې مو پر سر او بدن یو شی ولګېد. ومو لیدل یو لوی مار له ونې راځوړند و او خوله یې خلاصوله چې ومو چیچي. ځانونه مو دهلیز ته واچول. دهلیز نیم تیاره و. 2-3 ګامه چې وړاندې لاړو له یوه تابوت سره مخامخ شو چې یو مړی پکې پروت و. لکه چې په دې کور کې په سلګونو ښځې او نارینه شکنجه کوي. دومره پارونکي او ویرونکي اوازونه اوچت و چې د سړي په بدن کې وینه وچوله. له زینو څخه پاس وختو. په زینو کې د غڼو ځالې بندې وې چې لویې لویې غڼې پکې ښکته پورته تللې. د پاس منزل دهلیز ته ننوتو. یو کوچنی لوڅ ماشوم یې پر تخته څملولی و. له تختې څخه تیره سیخونه د ماشوم پر بدن ننوتي وو. یوې نیمه تیارې کوټې ته ننوتلو. 3-4 کسیز میزونه سره نامنظم ښکارېدل. د کړکیو اکثره هندارې ماتې وې او په زړو دود وهلو کاغذونو یې د کړکیو سوري پټ کړي وو. د کوټې پر دیوالونو شرمښکۍ، لړمان، ماران او نور موجودات ګرځېدل. میچل نه غوښتل چې تر دې زیات حیران پاتې شم. ویې ویل دغه کروندګر د ذوق خاوند دی. د هنر د بازار تودولو لپاره یې ځینې هنرمندان راټول کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې دغه طرحه جوړه کړي. که یې د خوښۍ وړ کوم مخکښ لیکوال د کلیزې پر لمانځنه څومره لګښت راځي هغه ټولې پیسې د هنرمندانو جیبونو ته لویږي. اوس یې هم یو د خوښۍ لیکوال په یاد یوه میلمستیا جوړه کړې. بله دا چې غوښتل یې دغه جشن بې ساري وي. زموږ کوربه هغه سړی دی چې د میز تر څنګ ناست دی لکه دی چې هم میلمه وي. د چار کلی نه کوي ځکه دی وایي هر څوک باید ځان کوربه وګڼي. میچل بیا بلنلیک راوښود چې د شعر په ژبه و. ویې ویل یوازې د دې شعر شاعر ته $4,000 ورکړي او دغه جشن ته یې د اروا جشن نوم ورکړی ځکه چې دغه کور له څو کلونو راهیسې تش و. چا پکې ژوند نه کاوه. د عوامو په عقیده دغه کور د ارواو استوګنځی دی. لنډه دا چې دغه جشن په حقیقت کې عجیب او بې ساري دی چې د هنرمندانو ساعت پکې تیریږي. د زرپاڼې د خپرونې ډیرو قدرمنو مینوالو د تالند د ناول 8مه برخه همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې د الله په امان.